دوستانو ارباز خان خپل ښځې خوشبو له طلاق ورکړو. دغه خبر حقیقت دی یا دروغ دی؟ ټول معلومات په دې ویډیو کې وګورئ. ارباز خان چې د پښتو یو ښه اداکار، یو ښه اکټر دی، پښتو فلمونو ډرامو دپاره یې ښه کار کړی دی او ډېر زیات مینوال لري. په دې ټیم کې خبرونه په سوشل میډیا باندې داسې خبرېږي، ویل کېږي چې ارباز خان خپلې ښځې خوشبو له طلاق ورکړو او د دوو بچو سره یې دغه ښځه پرېښودله. دغه بیان چې مخې ته رالی نو ټول معلومات هم راوویستو او تاسو سره یې حقیقت دلته شریکوو چې خوشبو خو هم دغه بیان ورکړی دی. ویلي دی چې تیر 5 کالو نه ارباز خان زما سره نه دی میلاو شوی او وجه یې دغه ده چې ارباز خان د خپل ذمهوارو نه تنګ و، نو دغه وجه باندې طلاق راکړو، خپل بچي پرېښودل. او خوشبو دا خو مې ویل چې بچي ما سره دي، زه ساتم، خو د پلار کمي محسوسوي او د پلار کمي ورته محسوسېږي بچو ته. ارباز خان خو خپل انټرویو ورکړله او وی ویل داسې چې زه په خپل سنګل ژوند کې ډېر زیات خوشحاله یم او زه بل واده نه کول غواړم. دغه زما یو بولو چې کړی مې او خپله زندګي اوس زه په خوشحالۍ سره تېرول غواړم. کتونکو که تاسو ته یاد وي په دې باندې مخکې خو هم ویډیوګانې شوې وې چې آصف خان خو هم د خپل بچي ارباز خان باره کې داسې ویلي ول چې زه ارباز خان ښځه زما سره نه میلاویږي او نه مې ورسره داسې تعلقات شته دی. دغه وجه خو هم کېدلی شي. خلک وایي کمنټونو کې چې د پلار د وجې ښځې له طلاق ورکړی دی او خوشبو یې پرېښې ده، طلاقه کړې ده. په دغه طلاق باندې ډېر مینوال یې غوسه هم دي او ډېرو داد ورکړی دی چې خپله زندګي ده څنګه تېروي، خوشحالۍ سره یې تېره کړه. نو دغه د ارباز خان او د خوشبو د زندګۍ ټوله واقعه وه چې په 2000 کې واده شوی و، 2 بچي هم ول او اوس یې دغه ژوند طلاق سر ته لاړی او د دواړو په منځ کې طلاق وشو. نو تاسو هم دغه حقیقت او معلومات نه خبرولئ چې نن سبا په سوشل میډیا باندې چې کوم خبرونه ډېر زیات وایرل کېږي، دې کې ډېر دروغ هم وي او د دروغو او رښتیا فرق نه کېږي. نو تاسو له ځکه موږ په ټیم باندې دغه نیوز راوړو او تاسو خبروو. دغه حقیقت دی چې ارباز خان خپلې ښځې خوشبو له طلاق ورکړی دی.